السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وحید الله وحدت د سعودي عربستان څخه سلامونه را لیږلي او د سلام نه وروسته لیکلي دي چې زه یوه پوښتنه لرم. پوښتنه مې دا ده چې یو کس د خلکو په مخ کې اسلام ته بد رد وایي او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې هم بدې خبرې کوي، نو د کومو خلکو تر مخه چې اسلام ته او د اسلام پیغمبر ته سپکاوی کوي، هغو خلکو لپاره د دې وژل روا دي که نه دي روا؟ په دې کې شک نشته که څوک اسلام ته یا د اسلام د ستر پیغمبر په شان کې سپکاوی وکړي، کافر دی، د اسلام له دایرې نه خارج دی. الله رب العزت اسلام تر قیامته پورې د راتلونکو خلکو لپاره د ژوند یوه مکمله ضابطه او د امن او سلامتي نظام ګرځولی دی. له دې وجهې اسلام ته سپکاوی یا د اسلام مقدس دین ته بد رد ویل دا په شریعت پورې استهزا ده. شریعت ته بد رد ویل دي که یو سړی د هوش او د حواسو په حال کې په شریعت مقدسه پورې استهزا وکړي، سپکاوی وکړي، هغه کافر دی. علامه ابن عابدین الشامی رحمه الله په رد المحتار کې په 3 جلد کې په 311 صفحه کې باب المرتد کې لیکي: ما كان دلیل الاستخفاف یکفر به وان لم یقصد الاستخفاف. هر هغه شی چې هغه دلیل د سپکاوي او دلیل د استخفاف وي، په هغه باندې کافریږي اگر که د قصد استخفاف هم نه وي کړی. همدارنګه ملا علی قاری رحمه الله په شرح د فقه اکبر کې په 263 صفحه کې فصل فی العلم والعلماء په دې کې لیکي: ومن قال الشرع وامثاله لا يفيدني ولا ينفذ عندي كفر. که څوک داسې وایي چې شرع او د شریعت په مثال نور شیان دا ماته کومه فایده نه رسوي او احکام یې په ما باندې نافذ کیږي هم نه، په همدغه ویل باندې دا سړی کافر شه، د اسلام له دایرې نه ووت. نو د اسلام په شان کې سپکاوی او اسلام ته بد رد ویل دا سړی د اسلام نه اوباسي او د کفر په دایره کې داخلوي. همدارنګه د انبیاء علیهم الصلاة والسلام په شان کې ګستاخی او بی ادبی هم انسان د اسلام د دایرې نه وباسي، د کفر دایرې او حلقې ته داخلوي. په هر مسلمان باندې د ټولو انبیاء علیهم الصلاة والسلام احترام او تعظیم واجب دی، د دې لپاره چې انبیاء کرام د الله رب العزت غوره کړي شوي او معصوم بندگان دي. په هغو باندې عیب لګول او د هغو په شان کې د بې ادبو کلماتو استعمالول دا د کفر سبب دی. علامه ابن بزاز په بزازیه کې په هامش د هندیې باندې په 6 جلد کې په 320 صفحه کې لیکي: ولو عاب نبیا کفر. که څوک په یو نبی باندې عیب ولګوي چې هر نبی وي، د آدم علیه الصلاة والسلام نه واخله تر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې دا سړی کافر شي. او وروسته د دې نه لیکي: که څوک دا وایي چې آدم علیه الصلاة والسلام نسج الکرباس فقال نحن اذن اولاد الحائق یکفر. که څوک داسې وایي چې آدم علیه الصلاة والسلام نسج او ګنډل د کرباس کول، نو اوس منګه العیاذ بالله د جولا اولاده یو، په همدغې خبره باندې دا سړی کافریږي، د اسلام له دایرې نه وځي.
او د دې ترڅنګ هندیې په 2م جلد کې په 244 صفحه کې او تاتار خانیې په 5م جلد کې په 481 صفحه کې احکام المرتدین کې په دې کې دې مسئلې ته پوره وضاحت ورکړی. نو تاسو ته به معلومه شوي وي چې اسلام ته بد رد ویل او د انبیاو علیهم الصلاة والسلام په شان کې سپکاوی دا د کفر موجب دی، دا سړی پې کافر شه. اوس که څوک داسې کلمات د یو څو مسلمانانو تر مخه ووایي، دې مسلمانانو ته د دې سړي قتل جایز دی که نه دی؟ فقها لیکي کله چې یو کس مرتد شي نو بهترینه طریقه دا ده چې دې مرتد ته به د اسلام دعوت ورکول کیږي بیرته. که چیرته دې اسلام قبول ډېره ښه خبره ده، او که اسلام قبول نه که وخت او مهلت یې وغوښته نو حاکم به هغه ته 3 ورځې وخت او مهلت ورکوي. که چیرته په 3 ورځو کې دا سړی مسلمان شه صحیح خبره ده، او که په 3 ورځو کې مسلمان نشه بیا یې حاکم قتلوي. او که چیرته اسلام هم قبول نه کړي مهلت هم ونه غواړي نو په هغه وخت کې د دې سړي قتل جایز دی. علامه کاسانی رحمه الله په بدایع الصنایع کې په 9م جلد کې 144 صفحه کې فصل فی احکام المرتدین په دې کې لیکي کله چې یو څوک مرتد شي د اسلام مقدس دین پرېږدي کفري الفاظ ووایي نو بهتره طریقه دا ده چې هغه نه طلب د توبې وشي چې توبه وباسه بیرته اسلام قبول کړي. ويعرض عليه الاسلام لاحتمال ان يسلم، بیا به اسلام ورته پیش کوي احتمال د دې شته چې اسلام راوړي، لكن لا يجب، دا واجب نه دی. لأن الدعوة قد بلغته فإن أسلب فمرحبا وأهلا بالإسلام وإن أبى. که اسلام قبول که ښه خبره ده، خو که ابا وایستل بیا به امام ګوري څوک چې حاکم دی. که د ده په توبه کې امام ته څه طمعه وه چې دا به توبه وباسي نو 3 ورځې دې مهلت ورکړي. 3 ورځې وروسته که مسلمان شه ښه کنې دې ووژل شي. او که تمه په توبه کې نه وه او هغه سوال د تعجیل هم ونه که نو په دې صورت کې په هغه وخت کې به دا وژل کیږي. او همدا مسئله بحر رایق په 5م جلد کې 125 صفحه کې باب المرتد کې هم په تفصیل سره بیان کړی ده. نو تاسو ته د دې قتل جائز نه دی. اسلامي محکمه او اسلامي قاضي به په دې باندې خبروي چې دا مرتد شوی کفري الفاظ وي. که بیرته مسلمان شه ډېره ښه خبره، که مسلمان نشه هغه به 3 ورځې مهلت ورکوي. که اسلام قبول که ډېر ښه، که قبول نه که بیا به وژل کیږي. ټول جهان رسول الله د حسن د هر وخت اوري باران رسول الله، باران رسول الله.